سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یو ځل بیا هم د نوي ویډیو سره د رن کلیک څخه ملګری شوی یم. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ رن کلیک یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بیل نشان هم کړئ تر څو هره یوه ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. نجیبه فیض نه پوهېږم چې دا خلک ولې جعلي خبرونه خپروي. د پښتو سریالونو مشهوره اداکاره او ټولنیزې خپرونو کوربانه نجیبه فیض وایي چې زه نه پوهېږم دې خلکو ته د جعلي خبرونو په خپرولو څه په لاس ورځي. نجیبه فیض په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو فلمونو مشهوره اداکار جهانګیر خان سره یو تازه عکس خپور کړی دی چې څو ورځې وړاندې د مړینې په اړه خبرونه خپاره شوي وو. جهانګیر خان چې څو ورځې وړاندې ناروغه او په روغتون کې بستر و، په ټولنیزو رسنیو کې د مړینې خبرونه خپرېدل چې وروسته یاد خبرونه رد شول. دوستانو، دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې. تر بلې ویډیو بیا هم د خدای په امان.